Jungle. السلام علیکم. زیم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. ټولو اول سر خبرونه. امریکایي سفیر د آرمی چیف قمر باجوا سره ملاقات وکړ. وزیر اعظم عمران خان وویل چې ځوانانو ته به د روزګار دپاره هر قسم سهولتونه ورکولی کیږي. سعودي عرب د اسرائیلو سره د تعلقاتو ټول امکانات مسترد کړه. بلې خواته فلسطین د عمران خان د اسرائیلو د نه تسلیمولو په اعلان باندې د خوشحالۍ اظهار وکړ. کتونکو په دې سکرین باندې تاسو ته په دې تصویر کې ښکاري چې پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د خپل زوی حسن نواز سره په لندن کې یو ځای واک کوي. جماعت اسلامی د تبدیلی سرکار د تباہی سرکار وګرځاو. د جمعیت علماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن سره د چین سفیر ملاقات وکړ. د رستم په علاقه کې د سخت باران په وجه باندې د یو غریب سړي 12 چیلۍ اوبه ویوړې او غایب شوې. د تخبۍ په میله کې په زهریله خوراک باندې چې کم مشر سړی بېهوشه شوی و، د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم هغه ته خپلې پیسې او نور سامان واپس کړ. د هتیانو جیوړ په علاقه کې د منظور نومي سړي په کور باندې چې کم اور لګېدلی د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم هغه اور مړ کړ. او اوس د دې خبرونو تفصیل. امریکایي سفیر د آرمی چیف جنرال قمر باجوا سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو په خطه کې د امن په حواله باندې خبرې اترې وشوې. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ځوانانو ته به د روزګار دپاره هر ممکن سهولت ورکولی کیږي. دا هدایت جاری کړه چې د سیاحتي مقاماتو نه دې په فوري توګه باندې تجاوزات لرې کړی شي. دا خبرې اترې د سیاحت په حواله باندې د یو اعلی سطحي اجلاس د صدارت په موقع باندې کړي دي. په دې اجلاس کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم شریک وو. سعودي عرب اعلان وکړ چې د اسرائیلو سره د فلسطین د معاهدې نه آګاهو د تعلقاتو هیڅ امکان نشته. د اسرائیل سره سفارتي تعلقات په بالکل نشي قایمولی. دا خبرې اترې د سعودي عرب وزیر خارجه په برلن کې د خپل منصب سره په پریس کانفرنس کې کړي دي. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د اسرائیلو د نه تسلیمولو کم اعلان وکړ،
په دغه اعلان باندې فلسطین یوې خواته د خوشحالۍ اظهار کړی او بلې خواته یې د پاکستان شکریه ادا کړې ده. کتونکو په سکرین باندې چې تاسو دا کم تصویر وینئ دا د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف تصویر دی، کم کې چې هغه د خپل زوی حسن نواز سره په لندن کې په یو ځای باندې واک کوي. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق ویلي دي چې د تبدیلی سرکار د تباهی سرکار ثابت شو. د زیاته کړه چې اسټیبلیشمنټ به در کمې پورې حکومت د ماشوم غونډه کې د ګوتې نه نیولی او د ګرځېدلو چل به ورته ښایي. د وی چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نونه په قانون سازی کې د سهولت کارو کردار ادا کوي. د مخکې ویلي دي چې حکومت دی د اسرائیلو په معامله کې د اگر مگر نه بالکل کار نه اخلي. د چین سفیر د جمعیت علماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو، د خطې په حالاتو او په ملکی سیاسی حالاتو باندې تفصیلی خبرې اترې شوې دي. د تحصیل رستم د غرایزي علاقې د اوسیدونکي یو عمر رسیده سړي تاج محمد خان 12 چیلۍ هغه وخت اوبو ویوړلې کله چې په تیز باران کې تندر را پریوتو. کله چې دا چیلۍ اوبو یوړې دا سړی در هغه وخته په دې خپلو چیلو پسې سرګردانه ګرځي. تر اوسه ورته 2 مړې میلاو شوي دي، باقي 10 اوس هم غیبي دي. وایي چې دا چیلۍ د پورا خاندان ټوله سرمایه وه. د تخبئی په میله کې یو عمر رسیده سړي زهریلا خوراک وخوړو او بیهوشه شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 112 ټیم په موقع باندې ورسېدو. دغه سړی اسپتال ته ورسوو. وروستو د ریسکیو 112 ټیم دغه عمر رسیده سړي ته د 14,200 روپۍ او نور سامان د لواحقینو په مخ کې حواله کړ. د اطلاعاتو مطابق 13 شپه د جیوړ هتیانو په علاقه کې د منظور نومي سړي د کور په 2 کمرو باندې د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد اور ولګېدو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 112 ټیم په موقع باندې ورسېد او دغه اور یې قابو کړ. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فارن ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن باندې ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.